د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي د غني د حکومت سقوط ناڅاپي نه و، وضعیت له میاشتو خراب و. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې څه تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي تیر جمهوري نظام سقوط کومه ناڅاپي خبره نه وه، بلکې له میاشتو راهیسې حکومتي چارې مخ پر زور وي او وضعیت په خرابېدو. داسې ښکاري چې ښاغلی احمد مسعود دا څرګندونې د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د هغې ادعاوې په غبرګون کې کړي دي چې تېره اونۍ BBC سره خبرو کې ویلي وو د حکومت سقوط یې ناڅاپي پیښه وه. خو ښاغلی غني په کابینه کې د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د کابل 8 صبح ورځپاڼې ته یوې ځانګړې لیکنې کې ادعا کړې چې هغه مهال چې دی وروستی ځل لپاره دغې دندې ته غوره شو د افغان پوځ لیکې وار د مخه ماتې شوې وې. هغه دا لیکنه کې دا هم ویلي چې د طالبانو له سلو ډېرې ولسوالۍ لاندې کړې وې او د امنیتي ځواکونو خورا زړور قوماندان د جګړې لپاره انرژي بایللې وه. یاده دې وي چې 2 کاله مخکې د اګست په 15مه نیټه طالبان وروسته له هغه کابل ته ننوتلل چې ولسمشر غني له پلازمېنې ووت او طالبانو د دغه هېواد واګې په لاس کې واخیسته. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.